بسم الله الرحمن الرحیم. د زلق ټي وي کتونکو اورېدونکو ملګرو دعاګانې سلامونه. ملګرو نن مونږ د یو بل ملګري سره چې هغه زمونږ په لومړي ځل غالبا باندې به تاسو وینئ امجد بریال صاحب چې یو ډېر ښه لیکوال دی. هغوی دا شاعري چې کومه ده ما واورېده نو زما زړه غوښتله چې هغه زه د خپلو پښتنو وروڼو سره شریکه کړمه او امید دی چې تاسو به د دوی حوصله افزایي هم وکړئ او تاسو به د دوی په شاعرۍ کې ډېر څه واورئ، ډېر څه خواږه به ترې تاسو حاصل کړئ. نو د دوی یو شعر دی وایي چې د ترخو خبرو غم مه کړه بریاله، د ترخو خبرو غم مه کړه بریاله، د خوږو خوږو خبرو نه یریږه. نو په دغه شعر باندې به زه امجد بریال صاحب ته بلنه ورکوم چې امجد بریال صاحب لومبی خو ستاسو نه زه دا پوښتنه کوم چې تاسو د څومره وخت نه شاعري کوئ او ستاسو به عمر څومره وي، مجموعي طور تاسو به څومره لیکل کړي دې وخت کې لکه د کتاب جوګه دي یا نه دي او د راتلونکي وخت په حواله سره ستاسو سره څه سوچ دی. نو لومبی دا تپوس چې تاسو د کوم ځای استوګنه د کوم ځای ده او څونه وخت نه شاعري کوئ، عمر به هم څومره وي؟ ډېره مننه جي د زلق ټي وي ستاسو د راتګ ډېره مننه کوم چې تاسو راغلئ او موږ وخت راکړو، ستاسو ډېره مننه. زه جي د ګړي عثمان خیل اوسېدونکی یم او شاعري خو داسې تقریبا یو 8-10 سال وشو چې شروع کړې ده، ټول لیکل کوو او بس فلحال کوشش کوو چې کتاب چاپ کړو. لیکل به څومره کړي تقریبا څومره کله په دې 10 کاله کې؟ تقریبا یو 60-70 غزلې نظمونه دا به هم لیکلي دي انشاءالله. او عمر به هم ستاسو؟ عمر جي زما 44 سال عمر دی. 44 سال. ماشاءالله. دې نه علاوه تاسو د ژوند څه سرګرمۍ وي، څه مصروفیات چې تاسو شاعري لکه دونه لکه عمر خو ستاسو ډېر دی، شاعري وخت هم دومره کم دی، نو لکه دا څه داسې مصروفیاتو چې هغې تاسو رانیولې وئ چې تاسو لیکلو ته نه جوړېدئ یا مطلب ستاسو دې طرف ته توجه نه جوړېږي؟ یاره جي بس هغه خبره دا ده چې بعضې ټایم کې د سړي د نوکرۍ مجبورۍ راشي او هغه بیا مخامخ نشي راتلی، د ټي وي په کیمرا نشي راتلی، پروګرامونو له نشي تلی، مشاعرو له نشي تلی، ټایم ورسره هم ډېر شارټ وي او بس هغه کوشش دا و زما چې یاره کله هم زه فارغ شم نو زه به انشاءالله د خپل سرګرمۍ چې دي دا به جاري ساتم. صحیح دی. او چې څونه زیات وخت زه دې ته ورکړم ځکه چې دا یو داسې فیلډ دی چې په دې کې دا ټایم غواړي او د ټایم نه بغیر نه کېږي. صحیح. نو دې له انشاءالله زه د زړه د خلاصه ټایم ورکوم او انشاءالله چې دا به کنټینیو ساتو. ډېره مننه. ملګري دې خوندونه واخلي، داسې کلامونه را سره شریک کړي، ستاسو به ډېره مننه وي. صحیح ده جي، مهرباني، شکریه جي. دا یو ټایم کې ما داسې لیکل کړي، یو غزل ټایپ مې جوړ کړی و چې مطلب دا تیارې ډېرې زیاتې دي او رڼا ډېره کمه ده او زمونږ ینګ ټول له دا پکار دي چې هغه د رڼا طرف ته ډېر متوجه شي او خپلې سرګرمۍ د رڼا نه مطلب ستاسو علم دی، پوهه ده، زده کړه ده. جي جي او چې د جهالت دا تیارې تی ختمې شي. جي جي جي. نو هغه داسې ما یو غزل ولیکو چې تیارې به ختمې شي رڼا به راشي، تیارې به ختمې شي رڼا به راشي او امید لرمه خامخا به راشي. واه واه جي، ډېر ښه جي، ډېر ښه. او زه خو به ټول عمر جړا نه کوم، زه خو به ټول عمر جړا نه کوم، زه خو به ټول عمر جړا نه کوم. واه واه. او یو وخت به راشي چې خندا به راشي. واه واه جي، ډېر ښه دی، ډېر زبردست. او زه خپل بچي ته داسې نه وایم، زه خپل بچي ته داسې نه وایم، او زه خپل بچي ته داسې نه وایم چې بهر موزه بلا به راشي. واه واه جي، ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر زبردست. یتیم په دې امید کوڅه کې ناست و، یتیم په دې امید کوڅه کې ناست و، یتیم په دې امید کوڅه کې ناست و، لارې څارله چې بابا به راشي. واه واه جي، ډېر ښه، ډېر ښه، زبردست. دا شعر بیا ووایه. یتیم په دې امید کوڅه کې ناست، یتیم په دې امید کوڅه کې ناست و، لارې څارله چې بابا به راشي. ډېر ښه دی جي. او بریا له دې خو ځان ډېر پوهه ګڼي، بریا له دې خو ځان ډېر پوهه ګڼي او خیر دې په نن پسې سبا به راشي. ډېر ښه، ډېر ښه بریال صاحب. بریال صاحب ډېر ښایسته کلام هم راته ووایي. زه دا غواړم چې دا موسم هم داسې دی که چېرته تاسو د سپرلي په حواله سره موږ ته څه کلام ووایي نو ډېره مننه به وي ملګري اورېدونکي په تمه دي. مننه جي. هغه سپرلي باره کې یو غزل دی چې ارشاد
زیرې د امن به راوړې سپرليه زیرې د امن به راوړې سپرليه زیرې د امن به راوړې سپرليه دا ځل د خیره چې راځې سپرليه واه واه چې ډېر ښه زبردست او زړه مې پر هر دی زړه مې نه رغېږي زړه مې پر هر دی زړه مې نه رغېږي واه د زړه پر هر به مې ګنډې سپرليه ډېر ښه دی زبردست او مننه جي بیا به واپس نامه د تلو نه اخلي بیا به واپس نامه د تلو نه اخلي بیا به واپس نامه د تلو نه اخلي واه واه دا یو منت په مې منې سپرليه ډېر ښه دی چې ډېر ښه زبردست او داسې ښایست داسې ښکلا به راوړي داسې ښایست داسې ښکلا به راوړي چې خلک وکړي نندارې سپرليه واه واه چې خلک وکړي نندارې سپرليه ډېر ښه دی مننه جي او د بریال ژوند کې رنګینۍ پیدا کړه د بریال ژوند کې رنګینۍ پیدا کړه د بریال ژوند کې رنګینۍ پیدا کړه د بریال ژوند دې بې مزې سپرليه واه واه د بریال ژوند دې بې مزې سپرليه ډېر ښه دي نور که داسې دوه شعرونه درته یاد دي یو شعر درته یاد دي ذهن کې م سره راځي هر څنګه شعر خیر دی زه به بیا پکې نو هغه داسې د سپرلي باره کې برته یو بل نظم ووایم ارشاد زمونږ په سیمه یې دا څومره مهربان سپرليه مونږ ته د للمو نه دې جوړ کړو ګلستان سپرليه ډېر ښه دی چې ډېر ښه دا په سرو زرو مې آباده د دنیا د مینې ستا په راتګ کړم پیرزوینې په جانان سپرليه ډېر ښه دي ډېر ښه او ستا ټنګ ټکور سپرليه مونږ په نغمو کې ستایو په تا زمونږ محفلونه دي ودان سپرليه ډېر ښه دی چې ډېر ښه او که ته زمونږ د کلي لاړ شې د بل چا کلي ته خو د بریال پر زړه به پاتې شي ارمان سپرليه ډېر ښه بریال صاحب ډېره مننه د وخت راکولو انشاءالله موږ به بیا هم ستاسو خواله راځو او انشاءالله کېدای شي په پېښور کې زموږ ستاسو ملاقات وشي انشاءالله ډېره مننه بیا به د خیر سره د هغې پورې به تاسو موږ له ډېر څه تیار کړي انشاءالله او دا ستاسو لومبی پروګرام دی نو زه د ملګرو نه دا تمه لرمه چې تاسو به د دوی حوصله افزایي کوئ خو د دې سره د دوی کلام دی د داد قابل ځکه چې نن سبا تاسو ګورئ په سوشل میډیا باندې خلکو لیوني راګیر کړي دي لیوني ګډې وډې وي او هغې له یو هوا ورکړي او هغه کم ځای ته ورسوي نو دې شعرونو ته تاسو د ملکنډ هغه رنګونه پکې راټول شوي دي په دې شاعرۍ کې چې اگر که د دوی ابتدایي لیکل دي خو لکه د داد قابل دي لهذا زه د ملګرو نه دا تمه لرم چې تاسو دوی له دومره دادګیرنه ورکړئ چې دوی په دې خپل فن کې په دې خپل لیک کې مخ په وړاندې لاړ شي ستاسو د وخت راکولو ډېره مننه ښاد او آباد اوسئ. Thank you.